کیسه واوره عجیبه د ګل پرنګه چې د لرې کم د خوږ زړګي نه زنګ د اکبر په زمانه کې زما لالا یو عاشقو خبره هم د دا احواله کور یې و د تولندۍ کلي نه برا چې اوس ښکارې هغه ځوان د غر د سارا نو درته وایم چې اکه یوسفې نوم پلار یې اوس شز محمد خان راته معلوم نو پلار یې مړ شو دی تې پاتې شو یوازې تربورانو ورسره وکړې لاسازې نازولی و د مور اختیار یې خپل و پر ورو به لویېدو د ګلاب ګلو د یو دوه سپي وساتلي مزېدار محبت به ورسره کوو بېسیار په دې ورځو کې یو ورځ سحر وختي ښکار له تو سره د سپو هغه توتینو سپو ته ډکې امېرۍ وې د ګنګرو شړهار به یې خطو په لارې ورونو نو شړهار د شیربانو بیبي تر غوږ شو د هوا سره زړه لک دلک شو په غوسه باندې راپاڅېله د خوابه په دیوال سرو چت کبي حجابه یوسف خان یې ولیدو د ګلاب ګلو شیربانو نه زړه وړو په منګولو سراسر غمونه شول ورباندې پنډ نو کور د هغه جینۍ و په شیر غونډه نو دا افسوس به یې کوو چې چېرته لاړې لږ تعظیم یې پې وکړه ځکه چې ټیم نشته که ها او خمارو سترګو دې وکړلې ویشاړې نو شینو علي حیدر جړېدله شیربانو د غمه کټ کې پرېوتله نو جینۍ پرېږده چې جړېږي په ارمانو هرمانو اوس کیسه مې کړه شروع د یوسف خانو نو د یوسف وایه وه خور نو مې بندی وه همیشه به وه په دغه لار روانو یو وروستي شیربانو وکړه پوښتنه کور دې کم دی جینۍ څه کوي ګزران آیا قربان نو بیا جواب ورته بندی په داسې رنګ کوئ یا په دې غر کې مې ورور دی نګهبانه نو دا روټۍ والا سحر وختي وړم زنو والا ښکار پسې وځي چې مړ کې ځانه نو ورور دې څه زما په باب کې دی ویلې نو او لمې سوځي په لمبو کې د هجرانه نو بندۍ سپه خوله ونوي ترېنه لاړه نو او خمارې سترګې مې سرې وې د خفګانه نو بندۍ راله واپسې په هغه لارې نو شیربانو پې حواز وګو چې قربانه نو غلطي کې ځکه چې کتاب را سره نشته که نه نو ورور دې زما په باب کې څه رنګ له ویلې نو زړه مې سوځي په لمبو کې د هجرانه نو بندۍ سپه خوله ونوي ترېنه لاړه نو خمارې سترګې سرې وې د خفګانه نو شیربانو وکړې خیرې د مینې یار ته نو او یار یوسف دې شي په غر کې بندیوانه نو هغه دم زما ور سوال قبول شنو هي په یوسف مغاړې وکې تربورانه نو نسمې لالې خیدر چې څو ژوند دی وینو او سر دې نه پورته کوي غله شاعرانه او یا قربان اوس اوازونو ته ته غوږ ده ښه نو پایا که یوسف به اوس راشي قیامت او تربوران ورپسې غر ته شولو چتنو نو پایا که یوسف یې واچو سلام نو او د ښکار وخت دې کړې مونږ باندې حرام نو یوسف خان وې په چشمو یم تیار نو ځای چې ورشو زه به وکم درله ښکار نو سارانۍ ګړی دې ته وویشتله ځار او د کمر د لاندې ښکته پرېوتله نو یوسف خان ورته ویل څوک به کوزېږي او چې دا ګډه کې راپورته مردارې آیا قربان نیت سب خان ویل چې خلک تربورانو لوی حیدر پړه دملاته وکړو خیارانو نو په مزه مزه ورتلو د ګډې خواله یا هغه ګړی وتړله شو خوشحاله نو تربورانو تېنو خېجوله برنو نو بیا یې درته پړی کوس که برادرۍ
نو یوسف خان پړی نیولی د په لاس نو او پراخې زړه کې نه کوي سواس او یاره زه او کوم ساعت چې د غره سر ته شو قریبه او توربرانې پړی وشله په غریبه او رب دې خیر کې یوسف ښکته شو ګزار او شوبانډه په ونه کې د کړه مار نو سپي په منډه منډه لاړو تینه کور ته چونکار به یې که د یوسف مور ته او مور یې پوه شوه سمې لالې حیدراوي چې سختي مې په زویراله بیوله اوی قربان یا مورې لاړه په دوده تر شیره غونډه او مې ستړې شوله خور په منډه منډه نو شیربانو ته ول چې پاسه ورشو چې پال د یوسف خان باندې خبر شو یا تربورانو دی وجلی په دې غر کې او سپي را د یوسف نه ښکاري نظر کې نو شیربانو چې شوه خبر د دې احواله د افسوس چغه یې ویستله پلخاله نو یې شکور د ارمانونه به یې کوله خدایه څه دې کړو زما د وصال ګل که نه یا خدایه څه شولې هغه سترګې خماري اوس به موږ ورپسې ځو په کومې لارې